کوي کنځلو سر حالته چې زړګا لاړم دوبۍ ته دوبۍ کې مې ډېرې چکرې والي که نه بس یاره ملګري راته وویل راځه دې کلب کې ورننوځو دې کلب ته چې کلب ته ورغلم یاره دقسې هغه بېل ډیزاین جامې مې کړې داسې پټې پکې دي تورې بس یاره جنکو ګډېدن مډېدن په ځای هینګ شولې ما ته یې کتل چې دا پکې څه بلا راننوتو په ایمان ټولو جنکو ما ته کتل تاسې نه کتل چې ښایسته ومه ما ته یې کتل لا حول ولا قوة الا بالله څنګه اوسه ګاډېږي ښځو سه څنګه ګاډېږي زه د خپل غوږ پې ګرمی که څه هغه خو سټیج باندې وي ته اوسه څنګه ګاډېږي څه تماشه خو نه وه شکیله لکه تاسو مې مزې کړي خبره ده والله چې مزې مې کړی وي بیا یاره ما ته یې وویل ویلې یو ملګري راته وویل دا ماله ور واچوه هغه هندوانې هغه تصویر ته څه اچوي چې څوک مړ شي هغسې ګلونه ویل دا ور واچوه 50 درهمه باندې ده ویل زه پیسې ویل زه پوښه مړه ډېر ښه ملګری مې دی دوبۍ ویل زما کار پوښه چې ستا څه خوښه یې کوه مال د خدای نېکبخته چې دا زه دې تاسو مزان له پې بزه والینالم یو ګوټ شوده خو به راله کوي مال دا خو راله پی هم نه راکوي پوه شوې په 50 درهمه خو مال چیلی ده پوه شوې که نه ویل ورته واچو بیا به ارمان وکړې مال نه اچوم ورته هېڅ ضرورت نشته ویل چې کومه جینۍ دې پکې خوښه یې ورشه ورته واچوه مال نه اچوم ورته یوه مې هم نه ده خوښه بس هغه ته ما ویل ما داسې غرونو طرف له بروزه زه ټول عمر ځنګلو کې راغټ شوی سړی یم ټول عمر به ځنګلو کې پروت وم چې ته غریزې علاقې له مې بوځه ما ډرت شي ته مې په کلب وردننه کې خدای دې ښه کړه بیا یې دومره د چکنۍ ډبی راوړو پوه شولې په هغې کې یو 2-3 چنغوپالي اچولي پوه شولې او چاپالي موږ وخوړل ویل څو شول 50 درهمه نو ما ورته ویل چې ستا په سر باندې ستا سر کې ډزې شوي ملګری ته ویل د خدای نېکبخته په 50 روپۍ په 50 درهمه خو په جڼ کې روغه بورۍ میلاویږي د پلو تاله 2 پالي راخځي ویل دا برانډ دی مال برانډ نه دی مړه دلته ورته بار ناستې سپینې کړه او تاله یې واچوله ورته ویل چې برانډ دی نوی برانډ ثانک یو سپنا ټولو ته سلام دی زړګا بس یاره دا هغه ځای نه راویستلم ویل راځه دلته پاکستانو کلب دی ثانک یو سپنا ثانک یو سو مچ ته ولې جاړې هلکه دا موبایل وی رو که مړه خدای دې ښه که دا څوک دی تا چې چل کړه چې جاړې بس یاره راته ویې ویل راځه دلته د پاکستانو کلب دی پوه شولې دا څوک دی اریان دی که څوک دی دکړ مې دی کلیواله چیک قدر مې کو مننه دا ژوندی اوس یاره دا هلک ماته ډېر ګلونه راولي دا دې سر ته چې ناست دی که نه دا سټریک مې د نوی نسي بس راته ویل راځه ویل دلته د پاکستانو کلب دی بس مال راځه هغې کې بچې ته ښایسته مال راځه هغې کې خو بچې ته ښایسته جینکۍ یي که نه پوه شوې که نه سپنا 6 وین سټریکې دي سپنا ماته نه کې مړې زړګا ګوره سټریک والا چله ماته کس ماته هم بیا په 3000 سکور یې مات که پنشمنټ به مو ته وکړم سټریک دې هم داوال اوس په 100 یا په 500 یې چله ماته الګا سنایپ وکړه کلیواله سنایپ وکړه ما ماته وکنه مننه زړګا مړې خو اوس دا چا شهزادي سپنا که نه اوس چې کومه نږدې وی که نه ټکېدله مات څه به ورته نه ویم یاره ښځه ده که نر دی شکیله جینۍ ده له مات کوچنۍ جینۍ خو هر څه ماتوي نو زه به اوس دې ته څه ووایم پوه
Gila tadi jine Cina kita kalau suka besar. Buku Cina kita kalau suka besar raus kata lah kada cisare. Na नको होता जिना कसं वाटतं दाढी चिंगी मला रे चिंगी? का जिना कोस ना चाहता दाडा चिंगी चिंगू